دا د چواریانو د جمعدارۍ الیکشن چې شوی دی زمونږ د میندو واده چې و تاسو په سره مړي ژوندي خراب کړه که خراب هم نه کړه په کلو کې یو بل نه پې خفه شوي که نه ته پلاني سره ورمړې مر کړې ووټ دې پلاني له ولې ورکړې ووټ دې پلاني ورکړې ستا د مور مېړه ده مې ووټ ورنکړو ځکه خفه یم دا حال تاسو جوړ کړی دی که نو هسې وایم د ښو ورځو انتظار مه کوئ د کاڼو انتظار کوئ چې هغه کومه ورځ به وي چې دوه دوه سیره کاڼی به وي او زمونږ سرونه به وي پاکستان کې تاسو دا تصور هم کوئ چې ښې ورځې به چېرته راشي د کوم ملک حکمران طبقه چې ټوله ورځ پردو روټو پسې ګرځي ته وګوره ستا د ملک صدر که د چا د لور واده وي دی پکې که د چا د زوی واده وي دی پکې که څوک چېرته مړي پسې خیراتو کې لاس اوچتولو له دی ورځي که د مړي درېیمه وي دی پکې که دلته د چا واده وي جنیجو صاحب ورته را روان لکه خدای دې وواچو دې وایي ته دومره وزګارې او دا ملک بالکل کمپلیټ او سیټ شو ایس کار پکې نشته چې ته په روټیانو پسې منډې وایي اوس زمونږ د ملک وزیران تلي دي د پیر په ګاړو د لور واده دی تلي دي که نه د پیر په ګاړو د لور واده دی دې زونه لک یو نیم لک روپۍ د یو وزیر پتلو لګي د په ګاړو وریجو خوړو له دې ځای نه واده له تلي دي نو نن مې چاته وی چې شکر دی چې د دې قهر نه خلاص مونږ خو د چا واده ته ملا نړو نه چا په خښتو ویشتو نه راته چا کنځلې وکړې کار مې څه دی چې دا ودونه د تلو دي په دې پېښور کې وګورئ په ایمان ووایئ چې د سړي زوی داسې واده کوي لکه دا دوی یې چې کوي چې د سړي زوی ورته تورې خاورې هغه وریجې وخورئ چې هغه راپاسئ پاس کېنئ کېنئ لږ ځای نه دی اوسګار نو بیا کېنئ بیا یو بړې سره راشي راپاسئ کېنئ کېنئ ځای نه دی ته په خاورو موړ شي چېرته غولو خوره ورشه په ډېران د دغه وریجو نه خو غول ښه دي نو چې را روان شي ارګمي به اچوئ او ډکی به م پیدا کړي او په غاښونو کې به وهئ چې د تیکو پوټس کې پکې نښتي دغه له تاسو ټینګېدی شي په دغه ورځ تازه سنت ورته ووهئ او دا خولې ورته داسې ښکری ښکری کړي او خدای ته وګورئ د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ سړیتوب زده کوي چېرته انسانیت زده کوي په جنج به روان یې صاحبه ټوپکې به در سره یي تماچې به چېرته د شاخی تاخی ځای دغه لاره کې خو زه ناست یم دا ما ته مه ګوري دا د پخې ډمې زامن چې دي ما ته وګوري چې دا دی مونږ په جنج کې روان یو بینډ باجې سره او د مور وادم دی استاد وګوره که نه قسم کولی شي نو هم څه کولی شي خدای هم وکړه خدای هم کور وران بیړي م غرقه شه چې غرقم شي زه به م څه وکړم موسی علیه السلام ته به هم ښځه لاس نه خلکو نیولې وه او وله به یې راوسته ویل به چې که دې ښځې نه هم نه منې کوې نو پیغمبري دې منو کې نه یې منو هغې ویل دې نه به م اول منې کوم ویل بیا ستا پیغمبري مونږ نه منو زمونږ د دې علاقې یو ملا پکې روان ملا هغه هم ټوپک اچولی خو د خانه خراب بچیه ته څه کوې څوک عزیزانو وادم دی دغه عزیزان دی کپره و چې قرآن کریم دنیا ته را نازلېدل شروع شو نو دا به راوړو چا او بیا به دا قرآن کریم جبرائیل علیہ السلام برائے راست د الله نه دا الفاظ اورېده او بیا به دنیا ته راوړه او کنه دا قرآن کریم چې په بیت العزت کې پروتو آسمان د دنیا کې دې ځای نه به راغستل او دا به راوړو عزیزانو علماء محققین فرمایي چې قرآن کریم به جبریل راوړو اوس جبریل څوک دی جبریل دی یو فرشته نامه ده که تاسو اورېدلي په تمام ملائکو کې څلور ملائکی چې دي هغه د مقربینو نه دي
اسخو ملائک ډیر زیات دي عزیزانو دومره ملائک دي په دې دنیا کې چې امام غزالی لیکلی دي چې هر سحر د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته د اسمان نه اویا زره ملائکه راځي هر سحر او د سحر نه والا تر ماخام پورې دا اویا زره ملائکه د روضه نه غیر چاپیر ولاړی او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود و سلام وای دا اویا زره ملائکه بیا ماخام لاړی شي نو ماخام بیا نور اویا زره راشي اگر نور اویا زره بیا تر سحر پورې پر روضه مبارکه باندې درود و سلام وای او دې کې د خوند خبر ادا ده چې امام غزالی لیکلی دي چې نن کم اویا زره ملائکه راشي نو تر قیامت پورې د دې ملائکو لمبر بیا ناراضي اوس اندازو کوي سور لسو کالو چې د سور لسو کالو نه د پیغمبر پر روضه باندې په 24 غنټو کې اویا څو شو 140 نو 140,000 ملائکه په 24 غنټو کې روضه اقدس ترازی او تر قیامت به بیا د دوی نمبر ناراضي نو اندازو کوي چې د دې ملائکو چرته شمار بم د چا په تصور کې راشي اوس داغه مفاتيح دي چې قران کریم کې الله فرمایي چې وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو دا الله په نس باندې داسې خزانه دي چې داغه علم سوا د الله نه بل اچاته نشته بل څوک ته خبر نه څومره مخلوق ده په دنیا کې معین تعداد سوا د الله نه بل اچاته معلوم نه دا تاسو شمارلې شي چې دنیا کې میږي څومره ته دا د دزمه کې په سر طاقتونه راجمع کا او دا ټول طاقتونه متوجه کدي ته چې د دنیا میږي او شماري چې میږي څومره یا د دنیا مچان او شماري چې مچان څومره دا د دنیا طاقتونه یا د دنیا ماشي او شماري چې ماشي څومره د دنیا طاقتونه به عاجز شي لیکن دا علم سوا د الله دا بل اچا تمال دې کې شک نشتا چې دنیا کې د ترقی انتها وشو ترقی یافته ملکونه دنیا کې ډېر زیات لیکن کم سيزونه او کم قوت او طاقت چې د الله د ذات سره تعلق لري هغه ترقی ته د الله پیدا کرده مخلوق چې ده په ژوند کې سچ نور مربونه کاله په دې ځمکې تیر شي نو ورو بنرس ترقی یافته ملکونه ډیر دي پاکستان نه ده پاکستان خو د دنیا په ملکونو کې اړو څه ملک نه ده کله پاکستان ملکم په دنیا کې چرته ملک وې نو د پاکستان حکمران طبقه چې بار ملک تلاړ شي نو د بال ملک وزیر اعظم یا صدر ولا استقبال تلارې ته ناراضي سو کوسډب ورته راوستي ایرپورټ ځکه چې دا ورته اړو څه سړی نخکا دا د څه شی ورته ښکاری لکه پلاره چې مونږه غوندې خلق رواني دا ګیرو میرو والا او خزه په مخ ورشینو یو بل ته وی سړی دي نو یو خزه ورته وی چې خوري سړی نه دي شیخان دي نو مونږه د خزو ته هم سړی نخکارو شیخان دی وی ګیرو والا دي نو دوی د بار ملکونو ته دغه سخکاری لکه دا مونږه چې خزو تخکار تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې
د دنیا هیڅ طاقت چې ده دا الله هغه قوت او طاقت نشي معلومولای چې کوم داغه د ذات سره تعلق لري. نو ملائک دومره دي، په دې کې بیا مقرب ملائکی چې دي هغه څلور دي. ځکه چې آدم علیه السلام په جنت کې د کوم شي مالک نه و، ملمه په تور جنت ته تللی و، نو دغه وخت کې د مہر کې څه ورکړي بی بی حوا بھئی نکاح تیار دے مہر. آدم علیہ السلام وی ما سره څه دي؟ الله ورته فرمایل چې ستا په امت کې ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي چې داغه نامه به محمد وي. داغه په روح باندې لس کرته درود وایا او هغه د بی بی حوا په مہر کې ورک. نو آدم علیہ السلام لس کرته دا الفاظ وی چې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد دا الفاظ وی او دا د بی بی حوا مہر شو. جبرائیل علیہ السلام نکاح تر عزیزانو ډیر نکاحونه پاسمان کې هم تړلې شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح هم د حضرت بی بی عائشه سره په اسمانونو کې شوی. نو عرض داو چې خیر مونږ هو چې کوم ملک اوسېږو یا کوم خلق سره زمونږ واسطي دي، الله دې امان راکړي، خدای دې امان راکړي. تاسو په ایمان وای چې د بورا په دماغو کې تصور د څه شي راځي او د ګونګټ په دماغو کې تصور د څه شي راځي. بورا پیژنئ؟ بورا پیژنئ؟ بورا هغه حیوان دی چې داغه تمام زندگی او بود و باش او سکونت چې دی اپ ګلونو کې دی. نو د بورا ورځم په ګلونو کې وی او د شپې تصور او دن تو تیری ہی تصور میں گزر جاتی ہے اور رات کے خواب میں بھی تو ہی نظر آتا. ورځم په ګلونو کې او د شپې خوب کې ګلونه ګوري او ګونګټ ټول ورځم د غول وړای جوړي او هغه رغړی را رغړی او د شپې خوب کې غول ګوري. نو غپنه شي مونږ ګونګټان زمونږ په دماغو کې نه د ورځې چرته د سړی توپ خبره راځي او نه چې د زمونږ دماغو کې د شپې چرته د سړی توپ خبره راځي. مونږ په خوب کې ګندګي ګورو او د ورځې مونږ ټول تصور د ګندګۍ وي. عزیزانو یو سړی ما نه تپوسو کو چې آدم علیه السلام نکاح چوشو د جبريل په ذریعے باندې په جنت کې پکار داو چې آدم علیہ السلام هغه دانه د غنم یا بل شي نه خړلې نو مونږ هم جنت کې پیدا کیدو اړو دا غم بنوي. ما ورته وی چې خبره دادا چې جنت د پاکو خلقو د اوسېدو ځای وي، د پلیتو خلقو د اوسېدو ځای بني. ستا کور خکور دے ویجی زما کور خو بنگله دا ما چې بنگله دا خو بیا په کې خ قالینونه صوفا سیټونه وغیرہ ویلار د خدای فضل دیش مال چاغه خ کمره کې ناس ته قالین او صوفا سیټ باندې او ملمانه دی راغلی وی او روټای بندوبسي بیا میز باندې روټه ولګي چرګان پولاونا وغیرہ وغیرہ. پدې کې ناګانه تعالی پکې لوی او دسماته درشي کم خوابزي ول ټټای تا مال ټټای خزه ده که خراب ځای ده وی چې هغه د غلو ځای ده. نو مال دا دومره خمیز پولاونا چرګان قالین صوفا سیټونو باندې ناس ته به پرېږدي او منډکۍ به د غلو کوټړی ته دا ستا عقل دی. نو ما ته وایي چې مولانا صاحب نو دا ستا عقل دی چې زه بیا ټینګېدی شم که په څومره ښه ښځی کې ناست دی او دسمات یې درشي
استاسو دی جماعت کې اوس یو سړی د ناګانې خېټه خرابه شو نو جماعت کې خو به غول نه کوي اخر بار به منډه کوي چېرته ځای به لټوي او چې بار لاړ شي صاحبه چېرته ښار قلا نه بار ټټی دي لاړم شي بار او در سره 1 روپۍ هم نه نو هلته چواري ناست یا به د دننه نه پرېږدي غولو ته او دلته به تا سره روپۍ نه نو نتیجه پیدا یي چې په پرتوک کې به و په پاکستان کې دا بار چواریان ناست دي 1 روپۍ چې ورکې هله د غولو ته دننه پرېږدي یعنی دا داسې ملک ته یا اودسمات هم په پیسو پکې کې ورته خدای بیخ بنیاد پاس هغه د اودسماتي زم چې د چواریانو سره پټې کوي د دیم ټیکاداران دي چې کوم خلک ول کوي پیسې به تیاري اسپیټال ته به مریض بوزي هلته به د مړی روان کړی دلته به در پسې سړی رامنډه کي چې ټیکټ والا د دې سټینډ ودرېدو پیسې راکړه دا زه مونږ په ټیکا اخستی بیا د کمیټۍ دا مردار مخي را په مخه کړي فایل به پترخ کی په دکاندارانو به ګرځي وصولي به کوي د کمیټۍ ټیکس ورکا نو کمیټۍ به دا تپوس هم کوي چې د دکاندار بیګاله څه خرڅ کړي دي سروټۍ پیدا کړی دا او که نه ستا ټیکس ورکي دا ستاسو ملک دی نو در مبارک شه مونږ خو پې پوز هم نه پاکو او زه خو چې د پاکستان نوم واورم نو الټی راشي لکه د یو لوی غول درې ته سړی ولاړي او باران پې کېږي او هغه غول تازه کېږي او په دې کې هوا شروع شي او مزیداره خوشبویي د سپېږمو ته درولي داسې شي نو عرض مې دا و چې ما هغه سړي ته ووایي چې ته ټټۍ ته ولې ځې ویل ټینګېدی به نه شم ما آدم علیه السلام ګناه نه ده کړې چې هغه د جنت نه بار شوی د آدم علیه السلام په ملا کې تر قیامته به چې څومره دنیا پیدا کېږي د هغې روحونه پراته وو د هغې نطفه پرته وه د ابو جهل او د ابو لهب او د عبدالله ابن ابی ابن سلول غوندې نطفې هم د آدم په ملا کې پرتې وي او ملستا غوندې پلیت نطفه هم پکې پرته وه نو آدم علیه السلام حکم وشو چې میلمستیا دې وشوه په جنت کې اوس جنت نه بار لاړ شه دا پلیت روحونه ټول وغورځوه نو واپس بیا جنت ته راشه تاسو خیال راغی وہ یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے حسن محبوب الہی کا تماشا اور یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دام یو رازو چې د آدم علیه السلام د جنت نه بار شو دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور بانا خود غنم دانا وا لیکن ماجرا و راز داو چې ستا په ملا کې چې کوم پلیت روحونه پراته دي دا وغورځوه نو بیا واپس جنت ته راشه مونږ جنت کې د پیدا کېدو قابلو ہاں جی مونږ د دې قابلو چې په جنت کې پیدا شوي مونږ باندې خو به دوزخ هم شرمېږي چې دا څه ګند راغلی دی بیا جنت کې مونږ د پیدا کېدو قابل د دنیا کې مونږ سال جوړ نو عرض داو چې جبریل هغه فرشته ده چې هغه د آدم علیه السلام نواله تر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو انبیاء په منځ کې رهبر او قاصد یو فرشته د میکائیل علیه السلام د میکائیل ډیوټي دا ده چې هغه د ټولې دنیا د خوراک وزیر دی د ټولې دنیا ته راشن
لوی سپلایر چې ده هغه میکائیل علیہ السلام، یو ده اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل هغه ملائکه ده چې د قیامت په ورځ به شپېلۍ وغږوي او دا هغه شپېلۍ په آواز به ځمکې او اسمانونه او نور او سپوږمۍ ټول اکسیډنټ وکړي او یو سکند کې به ټوله دنیا د تلی په شان اوار میدان شي په یو شپېلۍ باندې. 40 کاله به بیا دا ټوله دنیا مړه پرته وي. 40 کاله 40 کاله پس به بیا بله شپېلۍ وغږوي. نو په شپېلۍ کې به آواز وکړي چې او زړو شوو غوښو او زړو شوو هډوکو راپاسئ، خپلو کې مرکب شئ او ټول روان شئ شام ته د پاره د حساب. دویم آواز به 40 کاله پس بیا دای. دریم آواز به چې قیامت کې فیصله وشي او تقسیم وشي، دوزخیان دوزخ تلار شي او جنتیان جنت تلار شي. نو د اسرافیل درېمه ډیوټي به بیا په جنت کې جنتیانو ته سرود غږوي او د خوشحالۍ میلې او اسباب به ورته جوړوي. درېم آواز به بیا دای. څلورمه ملائکه ده اسرائیل علیہ السلام. هغه اسرائیل خو تاسو ټول پیژنئ کني ان شاء الله زر به وګورئ او داغه خو د تعارف اړو ضرورت نشته. امو پیژندل هم دی او پسترګو به وګورئ. تاسو خیال راغی دا څلور مقرب ملائکی دي. دوی پیدا دي د نور نه، پیریان پیدا دي د خالص لمبه د اور نه او انسان پیدا دی د خالص خاوره. قرآن کریم دی جبریل ملائکی د دتلل اسمانونو ته صرف تر سدرۃ المنتہا پوری کیږي. سدرۃ المنتہا د اوم اسمان د پاسا یو سرحد ده. سدرا اصل کې د بیره ونه ته وایي. علما وایي چې دغه ونه دومره لویه ده او په دغه ونه کې چې څومره پاڼې دي نو په هره پاڼه د هر سړي د ژوند فیصله لیکلې ده. عمر یې لیکلی دی چې ته به دومره عمر ژوندی او دومره بدایي او دومره بدایي. کم کال کې چې د سړي عمر پوره شي او مړ کېږي نو په دغه کال دا پاڼه زیړه شي. چې زیړه شي نو د بیمار وي او اوږد بیماری چې تر څو بیماری دا پاڼه زیړواله نور زیاتیږي. او چې په کومه ورځ ساتي وخېږي نو هغه پاڼه د دې ونې نه راوغورځېږي. نو دغه سدرۃ المنتہا مقام چې دی دا سرحد دی. سرحد دا معنا چې سدرۃ المنتہا نه پاس چې کومه دنیا اوسېږي نو هغې دپاره دا ځای سرحد دی. دې ځای نه لاندې نشي راتلی بې اجازته او لاندې نه چې کومه دنیا ځي نو هغه د دې ځای نه پورته نشي تلی بې اجازته. د خدای په ټول کائنات کې واحد انسان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د سدرۃ المنتہا نه پورته تلی. دا جبریل ملائکه ور سره وه چې سدرۃ المنتہا ته ورسېده نو جبریل رستو شو. وی چې ولې؟ وی صاحب دې ځای نه مخکې زه نشم تلی. که دې ځای نه زه مخکې شم نو د الله انوار او تجلیات به زما وزرې وسوځي. علما وایي چې د جبریل 600 وزرې دي
600 وزر یو وزر چې په دې دنیا خور کی نو یو وزر به د زمکه نه پورته دنیا ټوله پټه کی. دا صورت اصلی د جبريل دی او په هر صورت په هر وزر چې دی د الله توحید لیکل دی قل هو الله احد دا په هر وزر لیکل چې الله یو دی نه د چا پیدا دی او نه د نسوک پیدا دی. مالک کائنات او مالک حقیقی هغه صرف د خدای ذات دی. د خیر او د شر مالک صرف د خدای ذات دی. انسان چاته خیر نشي رسوله چې د الله رضا نه او چاته شر نشي رسوله چې د الله رضا نه. پیغمبر فرمایلی دی اللهم لا معطي لما عطيت اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت. خدای ته چې چاله سور کی هغه ته څوک اغستې نشي او ته چې چانه والی هغه څوک ورکول نشي. نو مالک د کائنات صرف د خدای ذات دی بنده نه دی. مونږ چې په کوم ملک اوسېږو نو مونږه مالک بندگان ګرځولي. زما د ګوډو کې درد دی پلاره چې زم لګ تکلیف سره زما څوک مې وګوري خزه هغه ورځ یو بوډا یو کتم ما ته وایي چې آی هاي استاد زه خو تا ګورم ګډ ګډ رواني هغه پلاني زیارت لنه تله څوک وایي چې هغه پلانې وبدي نه دي سکلي څوک سوي اوس زمون خلق و اعتقاد داسې ګرځېدلی دی چې مونږه د الله نه بروسه اوچته شوې. یو دی علاج یو دی دم هم په اسلام کې شتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې چې ابوبکر صدیق مارو چی چلو نو پیغمبر الحمدلله دوالو ستو په چوف کړي نو نو دم په اسلام کې شتا. یو د علاج دارو بیمار شي دارو خورل دام پیغمبر دارو خورلی دي علاجم په اسلام کې شتا. د دینه سوا خبر تا ورشه چې د زما د خپې ټیک کی کله سړی دا عقیدای چې زما د آباد یا دردونه یا تکلیفونه دا به دا قبر او دا زیارت ټیکای نو تله مسلمانی او راشي ته کافر. تاسو خیال راکړئ. نو عرض میں دا او جی چې علاج با کای ارچا نه چی زمونږ د ملک په خوا ډاکټرانو هندوانو سیکان اوس کم خلقو چې بیماران لندن ته بوتلی دي تپوس ته وکړي چې په لندن کې ستا د بیمار سره به ډاکټرانو څه رویه کوله او کم بیمار چې د پاکستان شریف اسپتال ته یوسي دوی نه تپوس وکړي چې تا سره د ډاکټرانو یا د نرسانو یا د میل نرسو څه رویه. ماشوم هم داخل کړو په اسپتال کې ماشوم هغه د جیکم په اسپتال چې دی الټه او دستونه چې پی خلک یې التبوس زمونږ ماشومو روجا وا لس ورځې پکې تیرې کړې نو ماشوم ته به ډریپونه خېجول ګلوکوز نو خو د یو نیم کال ماشومو نو هغه چې لاس داسې ووالو نو هغې نرسې سپېړه ورکړه ماشوم ته چې سپېړه یې ورکړه نو ما داسې ټیله والا ورکړه ورته مې ویل چې جاؤ میں تم سے یہ گلوکوز لگوانا نہیں چاہتا چلی جاؤ حالانکہ هغه هلته د مردارولو وه چې رانیولی دی او په جختو پې ختلی دی چې دومره ماشوم سره
ته سپېړه دې ولې ورکړه 80 کاله وشو چې د اسرائیلو لوی سپورټر چې دی هغه امریکا ده او امریکې په د فلسطینیانو بیړه تباه کړه مسلمان دغه لا پرېدا عراق او ایران وګوره تاسو خدای دواړه ملکونه تباه او برباد کا تاسو خپلو کې نختیي سب تندر لګېدلی څه چل شوی دی د کابل مسلمانانو ګوره دا خلقه دی او دا پرچمه دی او دا خدای چې څه بلا ده او دا څه بلا ده هغه لګیا دي د روس د طرف نه ستا ملک ته چې کوم مجاهدین او مهاجر راغلي دي د روس د طرف نه د خپل ملک خلق اولی لګیا دي د روس د پاره اولی یک نه اولی وجنی یک نه وجنی او بیا د روس د پاره راځي ستا په ملک په پیسو باندې بمونه ګدي او د قوم او د ملک بچی په کباب کوي والله که یو هندو دی یو سیک نه دی یو انګریز نه دی یو روسي نه دی تمام دغه لا اله الا الله والا ویلی دي او پیسو د پاره راځي او ستا په ملک بمونه ګدي او د قوم بچی تباہ کوي دا څه ستا مسلمان نه دا شی جوړ شوی اوس د پاکستان حکومت ته خدای په خبر ګستر ګورون کی امین خو په وای کنه چې پټه پوراند شي چې ورپورې بمونی سي ورپورې چې دغه د روان کړو پلانی ځکه کې خو د پلانو بچی په تبا کول ورپورې ونی سي نو بیا په ځان خو نه منډي خو د بازار ته دی برو باسي او د ایران غوندې چل ور سره وکي او یو لنډه غوندې توپ باندې غلاس کوي کنه تاسو خدای تبا کا پدې به کیس چلیږي پولیس به انټاروګیشن کوي او انټاروګیټ کیږي به معلومات به کیږي او پلالوپات معلومات چې کیږي هغه په کې صاحب دغه وشي هېری پھیری وارثان خپلوان پیدا شي هغه له څور کی راور کی غلط سره په ضمانت راوځي الته سلوخ قسم مړ کړی کباب کړی دی په ضمانت راوځي دا ستاسو ملک دی دا زمونږ وطن دی چې مونږ په فخر کوو مونږ په ناز کوو مونږ ځان ته آزاد قوم وایو مونږ آزادي مونږ آزادي آزاد قوم خو هغه آزاد سواتو چې د والی سوات په وخت کې لاس کې به د سره زر ګرځول چا درته پورته نشو کته لاس کې آزاد دیرو چې د نواب په وخت کې به د لاس کې سره زر ګرځول چا درته پورته نشو کته آزاد چترالو چې د میترې چترال په وخت کې لاس کې به د سره زر ګرځول چا درته پورته نشو کته وای په ایمان دې سپینګیرو ته پته نه ده تاسو چاټت کولې او چې د پاکستان ډیپټي کمشنران او ډیویژنران ورغله دا مبارک قدم چې ورغه ورشي د سوات عالم وګوري او د دیر وګوري او د چترال وګوري عام دربند وګوري ورشه دا مبارک قدم چې ورغه اره پلیتی پکې شروع د سوات خانانو ماته وی چې ته د والی سے مالوالی مال لیدلم نو زته خبر نوم خو امن په ملک کې دا سه او امن چې لار به وشو کې دا ټول کله به راونی و زوړند بکو چې ولستا کلی سره جوخ دا واردات شو مجالو چې چا کړت کړي او صاحبہ پراورس د گورنمنٹ کالج سٹوڈنٹ ته پراورس تختولو د شپاړه 17 کالو الک دې ترنه پته نه لګي ترنه کوم ځای ته لاړو د بازار نه سړی اوچت کی
تر نن پته نه لګي کوم ځای ته لاړ. اوس چل څه دی؟ په چل تاسو څه پوهېږئ؟ دا پولیټیکل ایجنټان څه دپاره دي؟ اے پی اے څه دپاره دی؟ تحصیلدار څه دپاره دی؟ دا څه دپاره دی؟ زه تا د یو ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ لګوم او ستا په ایجنسۍ کې به غلط واردات وشي، والله چې سر لاندې او خپې پاس دې ځوړند کړم. هلته یې صاحب ستاسو دا کولدینان چې دي دا یې خوشحال ساتلي. دا ستاسو غټې غټې کولې چې په سره یې که نه مالکوان نا کولدینان یې خوشحال ساتلي. به دوی له خرچه مرچه ورکي. قربان دې شم صاحب، یاره دا صاحب ډېر ښه سړی راغلی دی. هلته که د چا مور چا تختولي، که د چا ښځه چا تختولي، که د چا لور چا تختولي، که د چا زوی چا تختولی، کولدین چې دی خېټه یې غوړه کړه. اوس کولدین څه کوي او ډېر ښه در سره کېږي وروره. والله چې ورځ تېرېږي داړه مې در باندې باغ باغ کېږي. خدای د پاکستانیانو سره خولې چینګې کړي چې بارانونه نه کېږي. بارانونه نه، کاڼو خبرې کوه د کاڼو، چې یو کاڼی دوه سیری او زمونږ دا سرونه وي او ټاک شي، ټاک سره داسې واضح سپېږمې دي نیولي او بس د پړسېدلي چنډخ په شان پروت. خبرې د کاڼو کوه، باران غواړې. په تاسو بارانونه کېږي؟ بارانونه نشته. د کاڼو انتظار وکئ، د خدای د عظیم قهر انتظار وکئ چې پاکستان به الله د خدای په کم قهر په لپیټ کې راولي. تختی به کم خوا، منډې به کم خوا وهئ، ښځې به کم خوا راکاږئ، لوڼه به کم خوا راکاږئ. د هغه ورځو انتظار کوئ. ستا ملک له حالات داسې جوړېږي لګیا دی. کافر وګوره په ټوله دنیا کې، روس وګوره ټول مسلمان، که کابلیان دی او که د دې ځای دي خپلو کې تباه کړه. سپورټ یې روس کوي، سپورټ د اسرائیل او امریکا کوي، مسلمان یې ټول تباه کړه. د ایران او د عراق سپورټر څوک دی؟ خپلو کې په جنګ کړي دي. سپورټ یې روس او امریکا کوي چې شابه جنګېږي سره. مسلمان کې خو خپل عقل نشته.